د خبرونو سرټکی د ولایت مقام او روغتیا ریاست لخوا د سعادت خیریه بنسټ د ډاکټرانو ستایل. مسؤلین وایي دغه ډاکټرانو په تیره یوه اونۍ کې 150 کامچاک ماشومان عملیات کړي دي. له کورنیو او بهرنیو بنسټونو سره د اقتصاد ریاست غونډه. په دې غونډه کې د یادو بنسټونو بشري فعالیتونه ستایل شوي او په دې برخه کې ورسره د اسانتیاو رامنځته کولو ژمنه شوې. او په کندوز کې د انټر کلب سیالیو پای ته رسېدل. د کندوز ملي راډیو تلویزیون لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. نن شنبه د 1444 سپوږمیز کال د ربیع الاول د میاشتې څلورمه د 1401 لمریز کال د تل یا میزان نهمه چې د 2022 زیږدیز کال د اکتوبر د میاشتې له لومړۍ ورځې سره سمون لري. پام وکړئ بشپړ خبري ټولګې ته زه اسماعیل کلیوال یم. په کندوز ولایت کې د کامچاکو او لبچاکو ماشومانو د عملیاتونو په برخه کې د ډاکټر عبدالغفار غیور او د هغه د همکارانو هلې ځلې او وړتیاوې د ولایت مقام او عام روغتیا ریاست لخوا وستایل شوې. مسؤلین وایي په تیره یوه اونۍ کې د دغو ډاکټرانو لخوا 150 ماشومان عملیات شوي او تر درملنې لاندې دي. په هغو مراسمو کې چې نن د عامه روغتیا په ریاست کې د ډاکټر عبدالغفار غیور او نورو همکارانو څخه د مننې او ستاینې په خاطر جوړ شوي وو، د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله ساحل وویل د شمال ختیځو ولایتونو اړوند 150 تنو هغو ماشومانو د عملیات کولو په برخه کې چې کامچاک او لبچاک وو د ډاکټر عبدالغفار غیور او ورسره ملو ډاکټرانو وړتیاوې او هلې ځلې د ولایت د مقام او عامه روغتیا ریاست لخوا د قدر او ستاینې وړ ګڼل شوي دي. د سعادت خیریه بنسټ په مالي مرسته دا ډول خدمتونه ارزښتناک وبلل. وړاندیز یې وکړ چې د دې زون بېوزلو خلکو ته دې په هرو 3 میاشتو کې یو ځل د عملیاتونه ترسره شي. د ولایت د دفتر رئیس د دا ډول خدمتونو د راجلبولو په برخه کې د عامه روغتیا ریاست له نوښت او سعادت خیریه مؤسسې د مالي ملاتړ څخه مننه وکړه او د ماشومانو د عملیاتولو په چارو کې ډاکټر عبدالغفار غیور او ورسره مل ډاکټران د ټولنې واقعي اتلان وبلل. د ولایت او عامه روغتیا ریاست لخوا دغو اتلانو ته د لوح تقدیر ورکولو وروسته ډاکټر غیور د ولایتي مسؤلینو لخوا د ستاینې له امله مننه وکړه. ډاډ یې ورکړ چې دوی به د خپل بېوزلي ملت لپاره دغې چوپړتیا ته دوام ورکوي. د کورنیو او بهرنیو بنسټونو د همغږۍ غونډه د کندوز ولایت د اقتصاد رئیس په مشرۍ د ولایت مقام د استازو او په کندوز ولایت کې د میشتو کورنیو او بهرنیو بنسټونو د استازو په ګډون ترسره شوه. مسؤلین وایي په دې غونډه کې د غیر دولتي ادارو د استازو هڅې ستایل شوي او د بشري خدمتونو په برخه کې ورسره د اسانتیاو د رامنځته کولو ژمنې شوي دي. د کندوز ولایت د اقتصاد ریاست د غونډو په تالار کې د آنلاین او مشارکت په سیستم کې د اقتصاد ریاست ته د ادارو د گزارشونو د سپارلو او په سکتوري غونډو کې د ګډون په اړه معلومات ورکړل شول. په همدې مهال د کندوز اقتصاد رئیس دین غلام اسامه د غیر دولتي ادارو له استازو څخه د مننې ترڅنګ وویل چې د اسلامي امارت د تګلارې او کړنلارې له مخې تل هڅه کوي چې د بشري خدمتونو د وړاندې کولو لپاره لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. په ورته مهال د اقتصاد ریاست مسؤلینو ولسونو ته هم ډاډ ورکړ چې د بشري خدمتونو په برخه کې به هر ډول ستونزې هواروي. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د بشري خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې دولتي او غیر دولتي بنسټونه په پوره امانتدارۍ او اخلاص سره په ګډه کار کوي څو له اقتصادي اړخه له بېوزلو کورنیو سره مرسته وشي. په کندوز کې د روان کال په لومړیو 6 میاشتو کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د عامه روغتیا ریاست مسؤلین د دې ناروغۍ اصلي لامل له وخته مخکې زیږون او د کورنیو لخوا مناسبو خوړو ته نه لاسرسی په ګوته کوي. په کندوز کې د روان کال په لومړیو 6 میاشتو کې د تیر کال د وروستیو 6 میاشتو په پرتله د خوارځواکۍ د ناروغۍ شمیر زیات شوی دی.
د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله ساحل د خوارځواکۍ د ناروغۍ د زیاتېدو اصلي لامل له وخته مخکې زیږون، د کورنیو لخوا مناسبو خوړو ته نه لاسرسی، د کورونا وایرس خپرېدل، بیکاري، بېوزلي او همدارنګه د زیږون ترمنځ د وقفې نه مراعاتول په ګوته کوي. بل لور ته د عامې روغتیا رئیس په ماشومانو کې د خوارځواکۍ د زیاتېدو پړه د تیر حکومت په چارواکو اچوي او وایي چې تیر حکومت پوره امکانات په لاس کې درلودل خو پر وخت د دغې ناروغۍ مخنیوی یې ونه شو کړی. د نوموړي په وینا اوس مهال په کندوز کې په دې ناروغۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی او خلک د ستونزو له امله نشي کولی خپل ماشومان د ښار روغتونونو ته ولېږدوي. همداراز نوموړی زیاتوي د اسلامي امارات په رامنځته کېدو سره د کندوز د عامې روغتیا ریاست روغتیایي ټیمونه توانېدلي چې ناروغان وپېژني او د درملنې په موخه یې روغتونونو ته انتقال او د مخنیوي په برخه کې جدي کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د کندوز د عامې روغتیا ریاست د ګرځنده روغتیایي ټیمونو په مرسته هره ورځ د کندوز د مرکز په ګډون د دغه ولایت ټولو ولسوالیو ته سفر کوي او هره ورځ شاوخوا 8000 کسانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. په کندوز کې د انټر کلب سیالۍ د اشرف کرکټ کلب د اتلولۍ په ګټلو پای ته ورسېدې. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي دغه سیالۍ ملي ټیم لپاره د لوبغاړو د غوراوي په موخه د کندوز مرکز او ولسوالیو د کرکټ کلبونو ترمنځ پیل شوې وي. پام وکړئ په دې اړه راپور ته. په کندوز کې د کرکټ انټر کلب سیالۍ د اشرف کرکټ کلب په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دې سیالیو وروستۍ پایلو به تېره ورځ د کندوز په کرکټ لوبغالي کې د الیکوزي او د اشرف کرکټ کلبونو د لوبډلو ترمنځ په داسې حال کې وشوه چې د ولایت مقام د دفتر رئیس، د ورزش او د دولتي ادارو رئیسان، خبریالان، ورزشکاران او د کرکټ مینوالو یې له نږدې ننداره کوله. په دې سیالۍ کې د اشرف لوبډلې د پایلوبې پچې په ګټلو سره د توپ اچولو پریکړه وکړه چې الیکوزي لوبډلې په ټاکل شوي 25 اورونو کې د 8 لوبغاړو له لاسته ورکولو سره 132 هدف وټاکه. د سیالیو په دویمې پاڼۍ کې اشرف لوبډله وتوانېده چې د 4 لوبغاړو له لاسته ورکولو سره په 21 اورونو کې یاد هدف بشپړ او په کندوز کې د 2022 کال د انټر کلب اتلولي خپله کړي. بل لور ته بیا په کندوز کې د کرکټ بورډ مسؤلین د کرکټ د کلبونو ترمنځ دغه سیالۍ له لاسته راوړنو ډکه بولي. نن دوه پیاوړې لوبډلې چې د اشرف کرکټ کلب او الیکوزي کرکټ کلب پای لوبو ته لاره پیدا کړه چې اشرف کرکټ کلب وتوانېدو چې یا ټورنمنټ د سیالیو لوبلړۍ لومړی مقام په خپل نوم کې. نو زموږ ډېره امیدواري پیدا شوه د داسې لوبغاړي موږ په سترګو ولیدل چې هغوی په راتلونکي د افغانستان په نمایندګي به لوبه کوي او نه تنها د افغانستان بلکې د دنیا بهترینو غټو لیګونو کې به هم لوبې ترسره کوي. په همدې مهال بیا د ولایت مقام د دفتر رئیس مولوي عبدالغفور شایزي په کندوز کې د کرکټ د ودې لپاره داسې سیالۍ اړینې یادې کړې او د ورزش په برخه کې د ملاتړ ترڅنګ د هر ډول همکاریو ډاډ ورکړ. د یادونې وړ ده چې یادې سیالۍ نږدې یوه میاشت وړاندې د کندوز کرکټ مرکزي لوبغالي کې پیل شوې وې او د کندوز مرکز او ولسوالیو څخه 22 لوبډلو پکې ګډون کړی و. وروستی خبر هم دا چې د پهلوانانو ترمنځ د غېږ نیولو په اړه پورې سیالۍ ترسره شوې. مسؤلین وایي دا سیالۍ په کندوز کې د کورش فدراسیون لخوا تنظیم شوې وې او له دې سیالیو څخه موخه د هیواد د کورش ملي فدراسیون د غړیتوب لپاره د تازه لوبغاړو ټاکل په ګوته شوي دي. د کندوز په سپینزر ورزشي لوبغالي کې د سلګونو نندارچیانو په شتون کې د غېږو په اړه پورې دغه سیالۍ ترسره شوې. مسؤلین وایي دا سیالۍ د کورش فدراسیون د بدني روزنې او سپورت ریاست په همکارۍ د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو د ورزشکارانو ترمنځ د لوبغاړو د غوراوي په موخه تنظیم شوې وي او موخه یې د هیواد د کورش ملي فدراسیون د غړیتوب لپاره د نویو لوبغاړو ټاکل په ګوته کوي. عن قریب در ولایت شبرغان مسابقات تیم ملی است. ما جوانا همی تقاضای ما است که بیاین بخیر 20 روز بعد انتخابات تیم ملی کندوز است که ما بخیر در ولایت شبرغان بریم یک دست پر در ولایت خود بیایم. په همدې مهال بیا ورزشکاران او د ورزش مینوال په کندوز ولایت کې د غېږ نیولو سیالیو او د ورزشکارانو د ودې لپاره داسې سیالۍ اړینې بولي او له ځوانانو غواړي چې ورزش ته مخه کړي. برای جوانان پایه مهمی است که از مواد مخدر از این لگشتی باید دور بخوره، رو به ورزش کنه. روزه جمعه در چمن اسپینزر به جوانان تشویق میشه. ما با نمایندگی از جوانای ارزبیگی امروز همه پهلوانی را برگزار کردیم
تا که همه تشویق به پهلوانا شود و یک سرگرمی به مردم شرافتمند قندوز ما شود. د یادونې وړ ده چې د دې سیالیو پاتې برخه به د راتلونکي میاشتې په پیل کې په جوزجان ولایت کې پیل او د شمال زون په کچه به پکې ورزشکاران د هیواد د کورش ملي فدراسیون د غړیتوب په موخه د یو بل په وړاندې خپل بخت وازمایي. دا وه د دې ساعت خبري ټولګه. تر بیا مو په څښتن تعالی سپارم. هر چیرې چې یاست خوښ او ښاد اوسئ. اللهم الشام.